ملګرو په نن ویډیو کې به تاسې ته د احساس سریال اداکارې الیې د ژوند په اړه معلومات درکړم. د ویډیو د پیلیدو نه مخکې که چیرې تاسې د الیې مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو مکمل او اصلي نوم یې پریتیکا راو دی او د 1992 کال د مې د میاشتې په 29 د هندوستان په منګلورو سیمه کې زیږیدلې ده او د 2023 کال له مخې عمر 21 کاله دی. مذهب یې هندویزم دی. هغه د صوفیا کالج د تاریخ له رشتې څخه فارغه شوې ده. همدارنګه د اعلاناتو او ژورنالیزم په برخه کې ډیپلوما هم لري او د ایکټینګ زده کړې د نیویارک له فلم اکاډمۍ څخه ترلاسه کړې ده. د مسلک له مخې یوه اداکاره او ماډله ده. ملګرو اوس به د پریتیکا د کیریر په اړه خبرې وکړو. پریتیکا د خپل ایکټینګ کیریر پیل د 2010 کال تامل فلم چیکو بیکو څخه کړی دی. په دې فلم کې د مینل په نوم مرکزی رول ادا کړی دی. له هغې نه وروسته په 2014 کال کې پریتیکا په خپل لومړني تلویزیوني سریال بې انتها کې ایکټینګ ترسره کړ کوم چې په افغانستان کې د احساس سریال په نوم مشهور و. په دې سریال کې هغې د علیا غلام حیدر او علیا زین عبدالله مرکزی رول ادا کړی دی. دا سریال د خلکو ډیر زیات خوښ شو چې له امله یې پریتیکا ډېرې جایزې او زیات شهرت ترلاسه کړ. په 2019 کال کې هغه په یو بل تلویزیوني سریال لوکه انتظار کې راښکاره شوه. په 2013 کال کې هغې د لال عشق په فلم کې د ماهی ملهوترا کردار ادا کړی دی او هغې خپل لومړنی هندي فلم په 2019 کال کې جوړ کړو د کوم نوم چې دی 377 AB نارمل. پریتیکا په نورو زیاتو سریالونو او فلمونو کې کار کړی دی. د کوم عکسونه چې تاسې په ویډیو کې لیدلی شئ. ملګرو اوس یې ځینې فزیکي ځانګړنې در سره شریکوو. د قد لوړوالی تقریبا 165 سانتي متره دی کوم چې 15 فوټه او 15 انچه کیږي. وزن یې تقریبا 50 کیلوګرامه دی. د سترګو رنګ یې نسواري او د ویښتانو رنګ یې تور دی. ملګرو اوس به د پریتیکا راو د خوښې کارونه او شیان در وښیو. د خوښې کارونه یې سندرې ویل، لیکل کول او پخلی کول دي. د خوښې فلم یې زبیده دی. د خوښې اداکار یې علي ظفر دی. د خوښې اداکاره یې کرشما کپور ده. د خوښې رنګ یې سپین دی او د خوښې رستورانټ یې آوټ آف د بلو دی چې په ممبئی کې دی. ملګرو اوس به د پریتیکا راو کورنۍ درو پیژنو. د پریتیکا د پلار نوم دی دیپک راو. د پریتیکا د مور نوم دی کانچن راو. د پریتیکا د خور نوم دی امریتا راو کومه چې یوه اداکاره ده او یو ورور هم لري. ملګرو اوس به د پریتیکا راو د عاید او سرمایې په اړه وغږیږو. پریتیکا راو د سریال د یوې صحنې په جوړولو باندې 80,000 هندي روپۍ اخلي. همدارنګه هغه د ماډلینګ او خبریالۍ څخه هم پیسې ترلاسه کوي او ټوله سرمایه یې تقریبا 15 میلیونه ډالر ده. ملګرو اوس به د پریتیکا راو د موټرو ټولګه در باندې ووینو. پریتیکا راو یوازې یو ټیوټا فارچونر لري چې قیمت یې 15 لکه هندي روپۍ دی. نو ملګرو دا و د پریتیکا راو د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کومې اداکارې په باره کې درته جوړه کړم.